هغه ظالم په موږ الزام لګوي، هسې تهمت زموږ په کام لګوي. او زموږ بچو کې پښتو موندلې، زموږ بچو کې پښتو موندلې، ځکه په سر زموږ انعام لګوي. او ستا د راتلو ورته ویلي دي چا، ستا د راتلو ورته ویلي دي چا، طارق مشال سم په ماښام لګوي. مننه. او ستا غوښتنه ده چې ښکلی دی سم ښکلی دی، ښکلی دی سم ښکلی دی، زما صنم ښکلی دی، لور د هوا ښکلی ده، زوی د آدم ښکلی دی. لور د هوا ښکلی ده، زوی د آدم ښکلی دی، یو چې د سوات شي جانان بل یې موسم ښکلی دی. یو چې د سوات شي جانان بل یې موسم ښکلی دی، یوازې زه نه وایم وایي علم ښکلی دی. یوازې زه نه وایم وایي علم ښکلی دی. او کلي ته ستاسو یاره کډه راوړم ښکلی دی، کلي ته ستاسو یاره کډه راوړم ښکلی دی. او مسافری له مزه پتا خو چم ښکلی دی، مسافری له مزه پتا خو چم ښکلی دی. او زما ټوپک بدی شي ما ته قلم ښکلی دی، زما ټوپک بدی شي ما ته قلم ښکلی دی. او ته په واهګه مین یې ما ته تورخم ښکلی دی، ته په واهګه مین یې ما ته تورخم ښکلی دی. او چاته یې ویل د مشال تصویر خو سم ښکلی دی، ښکلی دی سم ښکلی دی، زما صنم ښکلی دی. ډېره مهرباني. بسم الله الرحمن الرحیم. په نامه دغه رب زه ابتدا کړم چې زه د محبت سره اشنا کړم، بیا درود په هغه لوی هستی وایم چې ذکر په یاسین او په طه کم. ډېرو ګرانو مینوالو، د محفل رونق لاړخه ډېره مینه احترامات ومنئ وي. ستاسو ورور ستاسو کوربا مهران خان ستاسو درون خدمت کې حاضر یم. نن چې کوم ادبي ملګري خواته موږ راغلي یو، هغوی د کام کلم ضلع صوابه ستر سکتر دی. په لنډ بهر کلامونو کې ډېر لوړ مقام لري او ډېر ښایسته لیک کړی دی. او د دوی یو ډېره مشهوره سندره د اسپندیار مومن په غږ به تاسو اورېدلې وي چې لور د هوا ښکلې ده، زوی د آدم ښکلی دی. طارق مشال صاحب تاسو ته پروګرام کې هرکلی او ډېره مینه. بسم الله الرحمن الرحیم. د ټولو نه اول خو مهران ستاسو یو جان مننه، او محفل رونق څومره مینوال دي هغوی ته سلامونه، نیکې هیلې او احترامات. مشال صاحب، اول زمونږ مینوالو ته او خپلو مینوالو ته به څه ډالۍ کول غواړئ؟ بس شعرونو راغلي شعرونو به د ډالۍ کومه چې یو دو شعره دي چې د مور یو کلام دی، د هغې نه مخکې ورته یو دو شعره ما د مور او والې سره وویمه چې د یادونو له دې شوره چېرته لاړ شم، د یادونو له دې شوره چېرته لاړ شم، ستا د مینې له پیغوره چېرته لاړ شم. او چې ورنن وځمه کور ته مور مې نه وي، چې ورنن وځمه کور ته مور مې نه وي، وایم چې لرې له خپل کوره چېرته لاړ شم. او نور یو دوه شعرې دي چې د ځان سره رڼا واخله چې ځې، د ځان سره رڼا واخله چې ځې، د مور نه د دعا واخله چې ځې. او بسته مې در په غاړه کړه بچې، بسته مې در په غاړه کړه بچې، څادر هم د حیا واخله چې ځې. دا شعر جي بیا ډالۍ. بسته مې در په غاړه کړه بچې، څادر هم د حیا واخله چې ځې. او کلام دی چې ډېر احترام مورې، ډېر احترام مورې تا ته سلام مورې، ډېر احترام مورې تا ته سلام مورې، د خدای په ذات مې قسم په کل کائنات مې قسم، د خدای په ذات مې قسم په کل کائنات مې قسم، ته یې انعام مورې تا ته سلام مورې، ته یې انعام مورې تا ته سلام مورې. او رانه به څنګ هېرېږې، رانه به څنګ هېرېږې، زما په زړه ورېږې، سهر ماښام مورې تا ته سلام مورې، رانه به څنګ هېرېږې، زما په زړه ورېږې، سهر ماښام مورې تا ته سلام مورې. او خدای نه جنت غواړمه، ښه په درنت غواړمه،
خدای نه جنت غواړم ښه په درنښت غواړم اوچت مقام مورې تا ته سلام مورې او ای د مشال جنته یا بی مثال جنته ای د مشال جنته یا بی مثال جنته اور کلام مورې تا ته سلام مورې ډیر احترام مورې تا ته سلام مورې. واه ډیره مننه. مینوالو ته دې دا یادوي چې د طارق مشال صاحب مور اوس څه موده وړاندې وفات شوې وه او د هغوی د زړه اشعار تاسو ورې امید لرو چې تاسو به ترې نه خوندونه اخیستي. مشال صاحب له بلنه ورکوو چې نور موږ سره د لنډ بهر کوم کې چې دی ډېر مهارت لري د لنډ بهر موږ سره څه کلامونه شریک کړي. ژوند خوند له انتظار اخلم ژوند نه لږ څه کار اخلم خوند له انتظار اخلم ژوند نه لږ څه کار اخلم زه د مړو بدی شم زه نامه د خوار اخلم زه د مړو بدی شم زه نامه د خوار اخلم تا باندې یادېږم اوس ستا نامه په جار اخلم تا باندې یادېږم اوس ستا نامه په جار اخلم او ځان له بخاریه کې اوس قبر هم تیار اخلم ځان له بخاریه کې اوس قبر هم تیار اخلم. او بل یو نوی کلام دی چې زبردست زندگی یا نیکبخت زندگی زبردست زندگی یا نیکبخت زندگی او زما دولشت سلام تا ته سخت زندگی زما دولشت سلام تا ته سخت زندگی یا نیکبخت زندگی او زه دې تاو کړم راتاو زه دې تاو کړم راتاو لکه لخت زندگی او ستا وجود لور دارو ستا وجود لور دارو یا د خخت زندگی یا د خخت زندگی یا نیکبخت زندگی داسې ښکاري له یو غر یې رارغښت زندگی تا به څنګه راټولوم نست زندگی تا به څنګه راټولوم نست زندگی رانواړه خوشحالی تا رانغښت زندگی رانواړه خوشحالی تا رانغښت زندگی او زه مشال دی ساروم زه مشال دی ساروم او ته تخت زندگی یا نیکبخت زندگی. ډېر ښه مشال صاحب. مشال صاحب پوښتنه ستاسو دا ده چې چېرته سوچ مو کړی چې د ځوانۍ کې د کام کلم کم چې یو 13 کلن ژوند لري د هغې ستر سکتر او بیا دومره غونډه پښتونخوا نړۍ کې د ادب په میدان کې د دومره لوړو استادانو مخامخ خپل کلامونو وړاندې کولو موقع به میلاو شي؟ یاره یقینا زما لپاره ډېره د خوشحالۍ خبره ده بلکې د ویاړ خبره ده. زه به دا ووایم چې د کام کلم چې کوم ادبي تړون دی تاسو ته د هغې زیاته پته ده چې هغې څومره هلې ځلې کوي په ثوابۍ کې او دې سره سره هغې کې چې کوم ادبي استادان دي تصور مانیروال صاحب دی چې د هغې خپل هم 2 کتابه چاپ شوي دي. عزیز لالا دی عزیز مانیروال چې کوم دی د هغې هم یو کتاب چاپ شوی دی. دغسې انور مانیروال صاحب زیات تر ملګري پکې دا دي چې د هغې یو 2 کتابونه چاپ شوي دي. نور هم چې څومره معراج مانیروال صاحب دی نور ملګري د هغې ټولو کتابونه چاپ شوي دي. نو زما لپاره خو خوشحالۍ خبره ده چې زما له کتاب هم نه چاپ شوی او ستا خبره چې دومره کم عمرۍ کې ما ته هغې دومره غټه ذمهداري راکړې ده د ستر سکتر په حیثیت باندې. نو زما لپاره ډېره د ویاړ خبره ده. یقینا چې دا زه د هغې یو مهرباني ګڼم او د هغې په ما باندې یو اعتبار دی چې ما له دومره غټه ذمهداري راکړې ده. نو چې څومره د کام کلم کابینه ده د هغې صدر دی یا نور ملګري دي کیسر مانیروال صاحب دی تصور صاحب دی د هغې ډېره زیاته زه مهرباني او د هغې یو جهان مننه به شکریا به ادا کړم. نور به زه څه وویلی شم د هغې باره کې؟ ومنه زما ښکلي خوښ شوي دي او ستا نه مې سوا ښکلي خوښ شوي دي او زه چېرته د یو ښکلي خوښ نه شومه عمر له زما ښکلي خوښ شوي دي او ویې نه ویل په لاس یې راته ولیکل ستا خو یو اتیا ښکلي خوښ شوي دي. طارق مشال صاحب ته ورځو او یو بل خوندور کلام ترې ناورو. نظم ورته ووایم ډېر زوړ نظم دی خو ما مې چېرته ریکارډ کړی نه دی هغه به ورته ووایم او د هغې نه مخکې به یو څو شعرونه وي چې چا چې خدمت د بنده کړی دی چا چې خدمت د بنده کړی دی هغه انسان خدای ته رسېدلی دی
چا چې خدمت د بنده کړی دی هغه انسان خدای ته رسېدلی دی او اوس به نو صاحب په موږ څه کوي اوس به نو صاحب په موږ څه کوي اوس خو صاحب کورسۍ ته رسېدلی دی اوس به نو صاحب په موږ څه کوي اوس خو صاحب کورسۍ ته رسېدلی دی او لا ام غزل ایله ځوانۍ کې دی او اوس ایله مستی ته رسېدلی دی او دغه د وحشت بلا به عمري زر دغه د وحشت بلا به عمري زر لاس یې اوس مرۍ ته رسېدلی دی دا شعر ته بیا دغه د وحشت بلا به عمري زر لاس یې اوس مرۍ ته رسېدلی دی او اوس دې د مشال پوښتنه سله کړې اوس دې د مشال پوښتنه سله کړې اوس دې د مشال پوښتنه سله کړې اوس دې مشال ځای ته رسېدلی دی او کلام نظم دی چې په یو ساعت کې په سور رنګ بدل شو په یو ساعت کې په سور رنګ بدل شو هغه تور کوټ سپینې جامې هغه ګلرنګه ګل مخونه هغه تور کوټ سپینې جامې هغه ګلرنګه ګل مخونه یو شور شو یو غوغا شوه یو ویر شو یو قیامت شو یو شور شو یو غوغا شوه یو ویر شو یو قیامت شو دغه وړوکې شان قیامت کې یو وړوکې شان حیوان نومي پیشو یو وړوکې زناور یا حیوان یو وړوکې زناور نومي پیشو یو اړخ نه دی منظر ته کتل چې انسان انسانیت قتل کړو یو اړخ نه دی منظر ته کتل چې انسان انسانیت قتل کړو دا مې یقین دی په دعوې سره ویلی شمه دا مې یقین دی په دعوې سره ویلی شمه او که دا حیوان چرې گویا نه وي نو دا یو خبره به ضرور کوله دا ښه ده چې انسان نه یمه دا ښه ده چې انسان نه یم ډېر ښه جي ډېره مننه قدرمندو تاسو طارق مشال سے واورېدو امید لرم چې خپرونه به ستاسو خوښه شوې وي خپل رای موږ له کمنټ سیکشن کې ضرور راکړئ تر نوې خپرونې پورې خپل کوربه میران خان له ورکړي اجازت لوی الله پامان